د ټي ټي پی په اړه پاکستان ته د طالبانو مخامخ ځواب وایي ځان ته جنجال نه جوړو د عاصم منیر د غلطو پالیسیو بیه موږ نه پرې کوو که حمله وکړئ نو سخت ځواب به درکړو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ پاکستانی چارواکو له امارت غوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد ګام واخلي هغوی فعالیت ته پرې نږدې وي نسي بندي کړي او آن پاکستان ته وسپاري د امارت لپاره دا غوښتنه ځکه د منلو نه وه چې یو خو په تیرو 20 کلونو کې ټي ټي پی د ناټو او امریکا پر ضد له دوی سره مرسته کړې له بل اړخه دا چاره ورته د خپلو ارزښتونو خلاف ښکاري تر دې مهمه دا چې امارت د یو نوي حکومت په توګه نه غواړي د ټي ټي پی دښمني واخلي د خپل ځان پر ضد یوه بله جبهه خلاصه کړي دوی پوهیږي چې که پر ټي ټي پی زیات فشار راوړ د دې امکان شته چې پر داعش واوړي ځکه د داعش ځینې مهم وژل شوي او ژوندي غړي د ټي ټي پی غړي وو دا هغه څه دي چې امارت ته ترې ستر خطر پیښیدلی شي د امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په خبره موږ د پاکستان په امنیت کې مرسته کوو خو د دې لپاره هغه څه نه کوو چې خپل امنیت او سترې ګټې له ګواښ سره مخ کړو موږ له پاکستان سره په امنیت کې مرسته کوو او دا زموږ په ګټه ده خو موږ د عاصم منیر د ناسمو تګلارو د بیې پرې کولو ته تیار نه یو د پاکستان غوښتنې باید معقولې او له ممکنیو واقعیتونو سره برابرې شي ټي ټي پی په هغو مذاکراتو کې چې په کابل کې وشول له ځینو غوښتنو تیر شول او هغه غوښتنې پاتې شوې چې د پاکستان لپاره یې منل ستونزمن نه و قبایلي سیمو ته د ور اوښتې خسارې جبران د بندیانو خلاصون له قبایلو د پوځ ایستل او پخواني قانون ته د قبایلو ورګرځول مهمې غوښتنې وې دا هغه غوښتنې دي چې پاکستان پوځ له خپلو سیاستونو او عامو خلکو پټوي او حقیقت ورته نه وایي افغانستان په خاوره کې دی پر ټي ټي پی برودونه وشي که داسې وشي حالت تر هغه ډیر خرابېدلی شي چې تصور یې کیږي ځکه امارت به د خپل حیثیت لپاره هم یو څه کوي او ښایي سخت ځوابي برید وکړي که داسې څه کیږي د دې شونتیا هم شته چې امارت د نظام په توګه د ټي ټي پی ملاتړ وکړي او په دې سره بیا حالت ډیر خرابېږي لیکنه د کابل پوهنتون استاد او طالبانو ته نږدې کس اسد وحیدي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ